چې کله مکه مکرمه فتح کېده نو د دواړو جهانو سردار مبارک سره په زرګونو باندې صحابه ډېر زیات صحابه دومره صحابه چې د هغې مقابله هېڅ چام نشوه کولی چې کله رسول الله مبارک مکې مکرمې ته ورداخل شو د مکې مکرمې په خلکو باندې ډېره زیاته یره وه دومره یره وه په هغوی باندې چې د هغې څه انتها نه وه ځکه هغوی وی چې په بدر کې ورپسې موږ تلي یو احد کې ورپسې موږ تلي یو خندق کې ورپسې موږ تلي یو د کلي نه موږ وښکلې بلال رضی الله عنه باندې ظلمونه موږ کړي دي حباب رضی الله عنه باندې ظلمونه موږ کړي دي حضرت سمیه رضی الله عنه په من باندې موږ دو ضایع کړی ده ظلمونه خو موږ کړي دي پته نه لګي چې څه به راسره کوي نن به د مکې مکرمې د ښځو عزتونه لوټ کېږي او نن به د هغوی کورونه لوټ کېږي خلکو سره ډېره زیاته یره وه او دا دروازې دا ځان پسې بندې کړې او دا یره ورسره یې وه چې الله عزت به باقي پاتې شي او که باقي به پاتې نه شي د دواړو جهانو سردار مبارک او صحابه سرونه یې ښکته کړي دي او ډېر زیات په عاجزۍ باندې لاړل او د بیت الله نه طواف کوي صحابه مو ورسره دي چې داسې وخت تیر شو نو د مکې مکرمې دا ښځې د خپلو خاوندانو ته وایي یاره تاسو لږ وګورئ په دې لارو کوڅو کې خو موږ شور نیینو هغه سړي ورته وایي وایي زموږ متعلق به څه مشوره کوي خامخا رالل مکه مکرمات خو فتحه کړه خو چې کوم کردار موږ کړی دی خو تاسو ته پته ده که نه مشوره به کوي زموږ متعلق یو ځای کې به ناست چې څه سزا به راله راکړي یاره د چاله خوب نه وردي چې الله سبا روز به ووینو که سبا به ونه وي چې لږ ساعت نور هم تیر شو وی تاسو خو لاړ شئ لږ معلومات یې وکړئ که نه بعضې کسان د کورونو نه داسې پټ پټ راووتل چې وګورو چې معلومات وکړو دغه د مکې مکرمې دا مشرکان رالل معلومات کوي چې ویې کتل د دواړو جهانو سردار مبارک هم د بیت الله نه تاویږي د پاک پیغمبر مبارک صحابه هم د بیت الله نه تاویږي او سرونه یې ښکته کړي او صحابه جاړي بعضې صحابه حجر اسود ښکلی بعضې صحابه ملتزم ته ورته رغاړوتي دي څوک مقام ابراهیم ته مخامخ ولاړ دي په سجده باندې پراته دي او الله ته جړاګانې دي او چغې دي او زارې دي څوک طواف کوي جاړي څوک د قرآن تلاوت ته ناستې جاړي او څوک په سجده باندې پروت دی جاړي او څوک ولاړ دی هغه جاړي خلک حیران دي چې یا الله مونږ خو وایي چې دا به زمونږ کورونه لوټ کوي دا خو به نن زمونږ د زنانو عزتونه علي هغوی خو جاړي الله ته زارې او چغې وایي خلک مطمئن شو چې الله ته جاړي او یره ده پکې بس موږ په امن یو دا سړي کورونو ته رالل وایي موږ خو ناشنا هډو لیده هغه خلک چې راغلي دی او مکه مکرمې فتحه کړه موږ په کورونو کې ناست یو هغه د بیت الله نه تاویږي او چغې دي او جړاګانې دي الله ته او زارې دي الله ته اوخو دا خو ناشنا خلک دی مونږ خو وی چې نن به زمونږ خاوندان مړه شي مونږ به کونډې شو نن به زمونږ بچي یتیمانان کېږي نن به ډېرې میندې کونډې کېږي دا خو ناشنا دی معلومیږي چې د دې الګ دا دین خو حق دین دی هغې د رسول الله مبارک د خو اخلاق و برکت ته ګونه یا هغه خلک چې په خندق کې به جنګ له راتلل یا هغه خلک چې په احد کې به جنګ له راتلل یو د دواړو جهانو سردار مبارک له راځي د الله رسوله ما مسلمان کا بل راځي د الله رسوله په دې خپل دین کې مې داخل کا هغه هنده چې په احد کې راله او خپل مری ته وایي زه به د ازادوم د رسول الله مبارک تره به وجنې بیا به د ازادوم نو حضرت حمزه رضی الله عنه یې شهید که نو دغه هنده د ابو سفیان دا ښځه راله او د پاک پیغمبر مبارک د تره هغه زړه یې وشلو سینې ورلو شلوله او د هغې نه زړه راوښکه د هغې نه اینه راوښکه په هغې باندې چکونه لګول او هغې تیرو چې دا تیر کم
اوقې یې که تېرې نه که نو بیا توره راواغېشته د رسول الله مبارک د تره په یو غوږ باندې کېښوده کرپ یې ورله ورکه غوږ یې لاندې کېښود په بل غوږ یې ورله توره کېښوده کرپ یې ورله ورکه غوږ یې لاندې کېښوده په پوز یې ورله توره چاړه کېښوده کرپ یې ورکه هغې لاندې کېښوده بله شونډه یې کټ کړه لاندې شونډه یې کټ کړه روزې یې ورله کټ کړې دا غوښې یې ورله داسې وړې وړې کړې مخ باندې یې ورله لوبې وکړې او هغه شونډه یې په تار کې ورکړه که تسبیح په شان غوږ یې پکې ورکړه پوز یې پکې ورکړې د هر څه یې په هغې تار کې وګیول نو چې هغې په هغې تار کې وګیول نو هندې هغه په غاړه کې واچو هغه شونډې او د هغې سره ګډه شوه هغې هندې سره یاره وه چې نن به د دواړو جهانو سردار مبارک ما سره څه کوي هغه هندې چې د رسول الله مبارک اخلاقو ته وکتل چې یاره دا خو داسې دین دی چې دا خو حق دین دی ما وی چې ما سره به څه کوي دا د ما ته معافي ده راله د دواړو جهانو سردار مبارک ته وي د الله رسوله دین دی حق دین دی ما هم پکې داخل